کابل کې د فریلانسرانو د پیاوړتیا او تخنیکي ملاتړ ځانګړي مراسم جوړ شول. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فریلانسرانو د پیاوړتیا او تخنیکی ملاتړ ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. تمام جوانها از 20 ولایت کشور و 7 زون مختلف در اینجا جمع‌آوری شدند تا اینکه ابتکاراتی که کردند و دستاوردهایی که داشتند همراه با جامعه افغانستان، همراه با جوانای افغانستان، همراه با رسانه‌ها به اشتراک بگذارند تا اینکه به همه مردم و همه جهانیان نشان داده شود که چنین ظرفیت‌ها ما در افغانستان داریم و چنین ما میتونیم از طریق آنلاین چگونه کسب عاید کنیم و چگونه ما همون مهارت‌هایی که داریم موضوع به شکل درست استفاده کنیم و در مقابل اون مهارت‌های خود ما چگونه پول به دست بیاوریم. ما کاملا مهارت خیلی خوبی را کسب کردیم و در ضمنش بعد از اینکه ما می‌خواستیم که فارغ شویم فراغت می‌شدیم در ماه دسامبر بود. ما بسیار با کسب کار درآمد آنلاین که زیاد کار کرده بودیم حتی توانستیم که بیشتر از چند هزار دلار در جریان درس خواندن ما مثلا به دست بیاریم. از چندین پلتفرم های متفاوت مثل پلتفرم اپورک است، پلتفرم آیتاکی است، پلتفرم پرپلی است و همچنین سایر پلتفرم هایی است که ما میتونیم که همراه با جهان کانتکت برقرار کنیم در رابطه به اینکه کارهای اونا را به گونه آنلاین انجام بدیم و از او طریق ما بتونیم کار برای خود پیدا کنیم، از اینکه در خانه بشینیم و بیکار باشیم. یعنی این برای ما بسیار یک کار خیلی خوبی بود. په دغه مراسمو کې د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس د فریلانسینګ پروګرام د ځوانانو لپاره ګټور وباله او د ځوانانو چارو معینیت فعالیتونه یې وستایل. فریلانسینگ در بازار آزاد آنلاین جوانان باسواد ما به جایی که دست تکدی، دست بدبختی یا دست بیچارگی خود به سوی دیگران دراز بکند، داخل خانه با یک کامپیوتر، با یک لپتاپ، با یک تلفن که وصل به اینترنت باشد میتواند برای خود کار بکند. تمام دنیا امروز در دنبال دیجیتالی شدن زندگی خود هستند. ارز دیجیتالی، کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، مارکتینگ دیجیتال. حالا خب دنیای گذشته نیست که نفر خودش برای خرید برود. مارکت ها داخل شهر برای فروش خود در صفحات اجتماعی مارکت بازار آنلاین میزنه و بعد دم دروازه خانه امو چیزی که سفارش بده میرسانه. موږ خپله لومړنۍ دوره په ازمایشي توګه په بلخ ولایت کې د مزار شریف ښار کې پیل کړله او په هغې کې موږ شاوخوا 100 کسه ځوانان داسې وروزل چې موږ وګورو فقط آیا دا کار په افغانستان کې نتیجه ورکوي که نه. او موږ اولینۍ مرحله چې 100 کسه وو دا موافقانه وروزل او د یو میاشت په موده کې دوی وشو کول شاوخوا 3000 ډالر عاید هم ولري. همدارنګه د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیال دغه پروګرام د هیواد د ځوانانو لپاره مهم یاد کړ او ځوانانو ته یې د وخت د مدیریت اړوند سپارښتنې وکړې. اول تر ټولو مهمه دا ده چې موږ وخت مدیریت کړو. ځوانانو یقین مو اوسه په ژوند کې وخت دی. هر هغه چا فردي شکل، کورنۍ شکل، د ښار په سطحه، د ملت په سطحه، د قوم په سطحه چې په دې نړۍ کې چا وخت مدیریت کړی دی هغه قومونه کامیابه دي. هر څه وخت دی که هر چا وخت مدیریت کوي هغه خلک کامیابه دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال وویل د ځوانانو د مهارتونو لوړولو او د کاري فرصتونو رامنځته کولو لپاره عملي ګامونه پورته کوي. د فریلانسینګ زده کړې ځانګړی پروګرام پیل شوی. د یاد پروګرام څخه موخه دا ده چې ځوانان د نړیوال فریلانسینګ پلیټفارمونو سره بلد کړي او ورته د عوایدو سرچینه پیدا کړي. موږ شاوخوا 3 کاله مخکې د دغه اوسنۍ برنامې چې په نړیواله کچه باندې ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې کار وکړي، هغه مهارت چې دوی په پوهنتون کې ترلاسه کړی دی، هغه مهارت چې دوی په مدرسه کې حتی ترلاسه کړی دی، دوی وکولی شي چې د دغه مهارت څخه په استفاده باندې خپل ځان ته حلاله روزي وګټي، کار وکړي، خپل وخت قیمتي کړي، د عبثیاتو څخه ځان وساتي. د ځوانانو چارو معینیت مسؤلین وایي د هیواد ځوان نسل ته د فریلانسینګ ترڅنګ په علم، ورزش او د عقیدې له لارې د ځان بسیاینې فرصتونه برابروي تر څو دوی د مسلکي کارونو له لارې د ځان او ټولنې لپاره ګټور فعالیتونه ترسره کړي.